په اندلس کې د مراتبینو د حکومت په وخت کې د مسلمانانو غیرتي میرمنو عجیب خصوصیات او ځانګړتیاوې لرلې. یو عرب عالم لیکي د مرابطینو په زمانه کې به که کومې مسلمانې میرمنې د خپل ګاونډي په کور کې د هغوی توره تر خاورو لاندې یا زنګ وهلې ولیدل، نو د ګاونډي ښځو ته به یې د هغوی د خاوند او د کور د سړیو د بې همتي پیغور ورکاوه. پسخن به یې پرې واهه، او که به یې د خپل ګاونډي آس خوار او زار ولید چې خاوند یې ساتنه او پالنه نه کوي، نو هغوی ته به یې هم د بې همتي پیغور ورکاوه. او که به کومې ښځې غوښتل چې بله ښځه وځوروي، نو ورته ویل به یې ستاسو آس مې ولیدی چې پر څرمنې یې خاورې پرتې او خوار ولاړ و. او که به میرمنو پر یو او بل ویاړ کاوه، نو ویل به یې د ډېرې مودې را په دې خوا مې له خپل خاوند څخه د تورې او ډال له بوی پرته د بل شي بوی نه دی حس کړی. که به مسلمانانو میرمنو داسې ځوان ولید چې پر هغه باندې د عطر او خوشبویي نښې ښکارېدلې او یا بیا ځان غوړ کړی و، نو ښځو به له هغه څخه د نکاح کولو په خاطر ځان ساته او ویل به یې داسې کس د واده کولو لپاره ښه نه دی. ځینې به ویل د واده لپاره داسې ځوان مناسب نه دی چې قدمونه یې د غذا په خاورو ګردمن نه وي. که به ښځو داسې ځوان ولید یا پرې خبر سول چې هغه لمونځ نه کوي یا هم له علمای کرامو سره ناسته پاسته نه کوي، نو ویل به یې داسې کس نه ښایي چې زما د بچانو پلار سي، مګر دا چې په غوجله کې د حیواناتو خادم سي. بناءً د هغه وخت سړي ځکه د میړانې، زړورتیا، پاکلمنې او غیرت د بشپړو ځانګړتیاوو لرونکي وه چې ښځو یې پوره مرسته ورسره کول.